الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من دا الله په توفیق سره د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې د سورة مریم 63 نمبر آیت پورې خبره کړې وه او دغه آیت مو ختم کړی. د درس نه مخکې تنبیه مختصر. پرون موږ دا خبره بیانوله چې ادریس علیه السلام د نوح علیه السلام نه مخکې او په هغه خبره تفصیل وشو. منځ کې ما یو واقعې ته اشاره وکړه او بیا یو ملګري په هغې کې تنبیه هم راکړه او اشتباه په هغه نومونو کې راغلي وه. هغه واقعه چې ما ورته اشاره کړې وه بیان کړې نه وه، هغه د داود علیه السلام د ادریس علیه السلام نه وه. نو په نومونو کې اشتباه راغلی وه او دغه کې زه سهوه شوی وم. نو دغه قیسې ته چې کومه موږ اشاره وکړه چې آدم علیه السلام د هغه دپاره عمر زیات وغوښتو، نو هغه داود علیه السلام. موږ 63 نمبر آیته پورې خبره کړې وه. په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت د انبیاو او د پیغمبرانو تذکره کوله چې دا اوچت خلک وو او دوی الله غوره کړي وو د دې نبوت دپاره او د دې پیغام رسولو دپاره. اوس د هغې نه بعد الله رب العزت د ملایکو د فرشتو او څوک چې دا وحي د اسمانونو نه راوړي د ځمکې ته د هغوی په اړه خبره کوي. مناسبت واضح دی چې انبیاو ته چې دا پیغامات راځي نو دا په واسطه د ملائکو خصوصا د جبریل علیه السلام راځي. بله دا چې دا جبریل علیه السلام چې د ځمکې ته راکوزیږي او دا وحي راوړي نو دا صرف په خپله مرضۍ نه کوي دا کار، بلکې د دې اجازت چې کله الله ورکړي نو هغه راځي. رب العزت موږ ته دا خبره بیانوي چې دا وحي چې کومه درغلې ده نو دا څه مخلوق په مرضۍ نه ده. کله چې الله غوښتلی دي نو جبریل علیه السلام راکوز شوی دی، چې نه یې د غوښتلي جبریل علیه السلام نشي راتلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما نتنزل إلا بأمر ربك او نراکوزیگو مگر من په حکم دربستا له ما بین ایدینا وما خلفنا داغه په اختیار کې دی هغه څه چې مخکې دي زموږ نه او هغه چې وروستو دي زموږ نه وما بین ذلک او هغه څه چې په منځ د دې کې دي وما كان ربك نسيا او ندی رب ستا هیرونکی. یو روایت کې داسې راځي او دا روایت امام بخاري هم راوړی دی او نورو ائمو هم راوړی دی، امام ترمذي، چې جبریل علیه السلام یو څو ورځې وحي رانوړه. نو بیا چې راغی رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې ګوره زمونږ خواله ډېر زه راځه، مونږ دې ته په انتظار یو. نو الله دا آیت راولېږو. یو روایت کې داسې راځي امام طبري راوړی دی چې جبریل علیه السلام یو څو ورځې رانغی وحي رانوړه. بیا چې راغی رسول صلی الله علیه وسلم ورته ما جئت حتی اشتقت الیک، ته د هغه وخته پورې نه راځي چې یا مونږ د پسې بیا زړه نه یې راوتی. د موږ شوق یې موږ وایو چې بار بار ته م لیدې. هغه لویه خبره ده چې جبریل علیه السلام د اسمان نه راکوزي او ځمکې ته راځي. په دنیا کې یو نیکعمله سړی، یو ښه سړی، یو ښه شخصیت وي، سړی وایي چې د ورځې د سره زه څو پیرې میلاوېږي او د هغه په ملاقات سړی نه مړېږي. نو بیا جبریل علیه السلام نو ګوره د هغه وخته پورې نه راځي چې بس موږ د ته په انتظار یو، موږ د ته شوق. نو جبریل علیه السلام دا آیت بیا دغه ټیم کې رسول وسلم ته واوره وما نتنزل الا بامر ربک، موږ څه په خپله مرضۍ نه راکوزېږو بلکې الا بامر ربک، موږ د الله په امر سره راځو، زموږ سره څه تصرف نشته.
زمونږ نه مخکې چې څه دي، زمونږ نه وروستو چې څه دي، د هغې په منځ کې چې څه دي، دا ټول د الله په اختیار کې دي. شاته زمانه، راتلونکې زمانه، څه چې تیر شوي دي، څه چې راتلونکي دي، دا هر څه د الله په علم کې دي. وما كان ربك نسیا، او دا وحي چې لیډ شي نو دام د الله په حکم لیډ کېږي، د الله نه څه یېرېږي نه چې ستا د رب نه خبره یېره شوې ده او د هغه نه دا یېر شوي دي چې یاره وحي لېږل غواړي، نه والعیاذ بالله، په الله باندې هیر نه راځي، د هغه نه خبره نه یېرېږي. او یو حدیث کې داسې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله چې څه حلال کړي د هغه حلال دي، او الله چې څه حرام کړي د هغه حرام دي. وما سکت عنه فهو عفو، او د څه نه چې الله غلی شوی دی، یعنې دی نه دي بیان کړي چې حلال دي که حرام دي، نو دا مهرباني د الله ده. نو د الله رب العزت نه دا مهرباني وي قبوله کوي. فإن الله لم يكن نسیا، د الله نه ګورې دا خبره یېره شوې نه ده، خو بس دقه شانې پرېښودې دې بندګانو ته د دوی د اسانتیا لپاره. نو په دې کې به چیړ چاړ نه کوي چې ته ګرځې را ګرځې، یاره دا به څنګه دغه لکه چې الله ترې غلی شوی دی او موږ ته یې څه نه دي ویلي، او الله داسې نه دی غلی شوی چې د هغه نه یېره شوې ده، نو ته پکې به څه ګوتې وایي. پرېږدې د الله بندګان که په دغې کې دغه کار کوي او که نه کوي، هر څه د هغوی لپاره روا دي، دا خو د الله رحم. رب السماوات والأرض وما بينهما، رب د اسمانونو او د ځمکې دی او د هغې چې په منځ د دواړو کې دي. فاعبده واصطبر لعبادته، نو بندگی خاص کوه هغه لره او صبر کوه د پاره د بندګۍ د هغه. هل تعلم له سمیا، ایا پیژنې ته هغه لره همنامې. د الله شان اوس بیانېږي. هغه کوم رب دی چې د هغه د اجازت نه بغیر وحي نشي راتلی، هغه دا رب دی، رب د اسمانونو او د ځمکې. قرآن کې د ځمکه اکثر یو ذکر کېږي، والارض جنس د ځمکې، حالانکې ځمکې هم چې دي دا اووه ځمکې دي، څنګه چې اووه اسمانونه دي، دا به راشي انشاءالله، تاسو به یې واورئ په دې درسونو کې، څنګه چې اووه اسمانونه دي درشان اووه ځمکې دي. وما بینهما، او څه چې د دې په منځ کې دي، رب العزت د دوی مالک دی، د دوی پالنه کوونکی. فعبده، نو بیا بندګي خاص د هغه کوه، او په دې بندګۍ کولو کې بیا صبر کوه. وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، رب شمدي د روان صورت کې سورت طه کې چې خپل خپلوانو ته د مانځه وایه او په دې صبر کوه. دلته دا فایده یاده کوي چې عبادت د الله کول دا صبر غواړي، او ځکه د صبر درې قسمونه دي مشهور. یو صبر هغه موږ ټولو ته معلوم دی، اکثرو خلکو ته هغه صبر معلوم دی، هغه صبر په مصیبت کې کول، په تقدیر کې یو غم لیکلی شوی دی، یو سخته لیکلی شوی دی، په هغې صبر کول، دا خو یو قسم دی، او موږ ته دقه صبر معلوم دی. زموږ اکثرو خلکو په ذهن کې چې صبر ورته وایي، نو هغه دقه دی چې مصیبت راشي او ته پرې صبر وکړي، یو فیصله الله کړې ده او ته پرې صبر وکړي، دا خو صبر دی. خو یو دوه قسمونه نور دي د صبر. دویم قسم د صبر دی ځان بندول د ګناهونو نه، دا هم صبر غواړي. لکه خواهشات تا ته وایي داسې وکړه، دغه وکړه، ملګري درته وایي دا وکړه، داسې وکړه، ښځه او بچي درته وایي، شیطان درته وایي، نفس درته وایي، معاشره درته کله ناکله وایي، حالات درته داسې جوړ شي، او ته بیا هم د هغه ګناه نه دې ځان بند کړی دی او صبر کې، نو دا ډېر ګران صبر دی. دریم قسم صبر په عبادت کولو صبر کول، ځکه چې دا عبادت کول څه اسان کار خو نه دی، اخو الله صرف اسان کړی د هغه چا دپاره دی چې څوک یې کوي، نور د عبادت کول ګران کار دی. ته چې مونځ کوې، ته چې وخت ورکوې، ته چې دا پیسې لګې، تا ګټلي او ته یې لګې، ستا پیسې ته یې لګې، خو دا صبر غواړي دا هر څه. ته چې الله ته سجده لګې، دا صبر غواړي. ته چې دا هر څه شاته ګزارې او د الله بندګي کې، دا صبر غواړي. او دا صبر په دې درې واڼو کې د ټول نه اوچت دی، ګران دی، ځکه چې په دې کې څه کول دي. یعنې ته چې اوس راغلې لمانځه نو ځان دې صبر کړی د ډېر څه نه، او ځان دې بند کړی د ډېر څه نه، او راغلې عبادت له، دا ګران صبر دی. اوس موږ دلته ناست یو، دا هم صبر غواړي. یعنې په زړه کې څه څه راځي، خواهشات څه څه غواړي، شیطان تا داسې په ارام خو نه پرېږدي،
چې زه خیر دی ته قرآن اوره، زه خیر دی ته په قرآن باندې پوه شه. نه تا خو نه پرېږدي. د هر څه باوجود چې ته ناست او ته د الله دین زده کوې، دې ته صبر کول وایي. او دا صبر کول ګران دي. وجه دا ده ګناه پرېښوده، په دې کې نور څه نشته، خو صرف به څه کې پرېږدي به. لکه ګناه پرېږده، نه یې کوه. دې دا هم صبر غواړي، دا هم ګران کار دی. خو د دې نه ګران دا بل صبر دی، په عبادت کولو صبر. ولې ځکه چې ته به څه کې، پرېښوده صرف نه دي، کول دي. نو الله رب العزت وایي خاص بندګي د الله کوه، واصطبر لعبادته، او بیا په دې بندګي کولو کې صبر کوه. دا داسې الوا نه دی چې ته به وخورې پاره. دا صرف دا نه دی چې ما به ډډه لګولي او کله چې زما زړه وغواړي او کله چې زما طبیعت برابري. نه، ته به هر هغه څه کوې چې د څه د کولو درته الله ویلي دي، په دې به صبر کوې. کله داسې چې انسان مالی حالات به کمزوري، کله به بدني حالات کمزوري، کله به یو عذري، کله به بل عذري، کله به یو مسلې، کله به بله، ته به د دې ټولو په دې منځ کې لګې د الله رب العزت بندګي به کوې. دا صبر غواړي. الله دا صبر موږ ته نصیب کړي. هل تعلم له سمیه، ته د الله همنامه پېژنې. سمیه معنی دا هم د شبیها و نظیرا، ته د الله په شان څوک پېژنې؟ د الله په شان څوک شته؟ معنی نشته. نه د الله د شان په شان د چا شان شته، نه د الله د صفاتو په شان د چا صفات شته، نه د الله د نومونو په شان د چا نوم شته، نه د الله د قدرت او د زور په شان د چا زور شته. دې کې د الله رب العزت شان بیانول مقصد. اوس موږ کوشش کوو چې خبرې لګي مختصري، چې ورو ورو موږ روان شو. که داسې هر خبره تفصیل سره کېږي لکه څنګه چې موږ د یو څو ورځې وکړه، نو بیا به موږ ډېر شاته پاتې شو په دې درسونو کې. ويقول الإنسان، أو إنسان، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي کله چې زه مړ شم خامخا راویستلی کېږم به ژوندی. دا اوس د آخرت نه چې کوم منکر دی، د هغه کفر بیانېږي چې وګوره د رب قدرتونو ته. رب د اسمانونو دی، رب د ځمکې دی، او د دې په منځ کې چې څوک دي د هغوی رب دی. او بیا هم دا کافر به لګیایي ته پوښتنه به کوي، ښه چې زه مړ شم نو الله بیا به راپاسي. دا سوال چې دی کوي که نه، دې کې اصل کې انکار پروت دی، دا کېدی نشي. او دغه شان یو مسخره غونته کې کوي، یو ټوکه کې کوي، یو ټوکه کوي. او حدیث کې داسې راځي، حدیث قدسي دی، په صحیح بخاري کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي، الله وایي کذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. د آدم بچی ما دروغجن کوي او نو په کار راغلی چې ما دروغجن کړي. څنګه یې دروغجن کوي؟ وایي دی وایي اما تکذیبه ایایي، د دې چې ما دروغجن ګڼي او یا ما دروغجن کوي، هغه دا ده وایي چې الله به ما بیا داسې نه راپاسوي لکه څنګه چې زه اول پیر پیدا کړی یم. وليس اول الخلق باهون علی من اعادته. او د ده په دویم پیر پیدا کول ما ته څه ګران خو نه دي. اول پیر چې ما پیدا کړی دی، نو په دریم پیر ما ته د ده پیدا کول او د ده راپاسول څه ګران خو نه دي، آسان دي زما لپاره. نو دې کې دغه انسان ته اشاره ده چې وایي الله بیا به ما نه راپاسوي. او قرآن کې به راشي په سورة یاسین کې الله وایي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. راغی او مثالونه بیانوي موږ ته. أي تفسير بسورة ياسين كي واوري. قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا يو کس راغی د رسول صلی الله علیه وسلم مشرک ځان سره ډوکې راوړی زور اپاګې داسې زور کو هغه ډوکې ټول ریزه ریزه شو، ټول زره زره شو. او بیا وخندل، وایي دا ډوکې به بیا الله بیا راپاسوي، دا به څوک راپاسوي؟ نو جواب رب العزت ډېر ناشنا جواب ورکړی، قل یحییها الذي انشأها اول مرة. ورته ووایي چې هغه څوک به بیا را ژوندی کوي کوم رب چې اول پیر پیدا کړی دی. جواب ته وګوره چې چا اول پیر پیدا کړی دی، خو هغه په دویم پیر هم راپاسولی شي. نو دلته د دغه انسان ویقول الانسان، انسان نه مراد کوم انسان دی چې هغه د آخرت نه انکار کوي. اذا ما مت سوف اخرج حیا اولا یذکر الانسان، ایا ندی یاد انسان ته
انا خلقناه من قبل چې بېشکه پیدا کړی موږ دې مخکې د دینا ولم یکو شیئا او نو دې څه شی. انسان ته دا خبره نه دی یادس دې ما پیدا کړی و او دې څه شی نه و. دې خبرې ته سوچ کوئ څه شی نه و. اوس خو بیا هم څه شی دی که نه لکه اول پیر چې الله رب العزت زه او ته پیدا کولو زمونږ څه تذکره وه زمونږ څه نوم و مونږ چا یادولو لکه قرآن کې چې دي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مونږ خو چا یادولو او الله رب العزت مونږ پیدا کړو بیا مونږ مړه شو په مونږ باندې مرګ راغی او بیا مونږ الله راپاسوي نو څوک راپاسوي اکه انسان چې مخکې وخت تېر کړی دی نوم معلوم دی حالات معلوم دی هغه به بیا راپاسوي. اوس دې کمقلانو ته وګوره د آخرت نه چې منکر دي دا مني چې اول پیر الله مونږ پیدا کړي وو خو دې کې په شک کې دي چې به دویم پیر به مونږ څنګه پیدا کوي. نو الله وایي اول پیر چې ما ته پیدا کولې ته هېڅ شی نه وي د نش نه ما ته پیدا کړې او دنیا ته مې راوستې نو په دویم پیر چې زه پیدا کوم خو تا پیدا کوم ته مخکې وي دا ډېره د سوچ خبره ده. او دغه خبره د دغه په قصه کې تېره شوه که نه د زکریا علیه السلام وقد خلقتک من قبل ولم تکو شیئا. الله زکریا ته وی ته ما پیدا کړی وي او ته څه شی نه وي. سورة الروم کې به راشي الله یبدأ الخلق ثم یعیده. الله رب العزت اول پیر دا مخلوق پیدا کړی دی او بیا به هم پیدا کوي. نو ځکه اوس د قیامت باس کېږي. د قیامت باس ولې کېږي او د قیامت باس مشاهد او مناظر ذکر کېږي وجه دا ده چې دلته خبره وشو چې کافر یې نه مني بعضې نه مني نو چې نه مني الله وایي ته واوره چې په هغه ورځ به د دې خلکو څه حالي فوربک لنحشرنهم نو قسم دې په رب ستا خامخا راجمع به کړو دوی لره والشیاطین او شیطانانو لره ثم لنحضرنهم بیا به خامخا حاضر کړو دوی لره حول جهنم جثیا گیر چاپیره د جهنم نه په زنګونانو پراته. الله اکبر. قسم الله خوري او په خپل ځان فوربک قسم می دی پیغمبر په رب ستا چې زه به دا ټول را جمع کوم او شیاطین سره د شیطانانو سره د پیریانو بیا په پیریانو کې هغه چې کم کافران دي او د دوی مشرانو او دوی ته دا لار ښوولې وه او په هغو کې خاص کر بیا ابلیس چې دوی ته دا خبره ښایسته کړې وه چې آخرت نشتی او دغه شان د الله سره نور خلک شریک کوي هغه به ورسره وي. بیا به زه دوی را جمع کوم حول جهنم جثیه د جهنم نه ګیر چاپېره به ټول راغلي په زنګنانو به پراته وي. ولې به په زنګنانو پراته وي ودرېدی به نه شي د ډېر رعب او د یېرې د راسه. کله په انسان باندې داسې حالات راشي د یېرې او وایي که نه وایي خپو نه مې ساه دم ورک شو سخته پې راشي. نو کله چې دوی دا جهنم ویني که نه او هغه جهنم چې د هغې هغه بعض صفات الله رب العزت په قرآن کې بیان کړي دی او حدیث کې رسول الله وسلم چې انسان دنیا کې واوري په سړي غونه یې ځیږ شي چې یا الله د دې جهنم نه موږ وساته نو چې مخامخ یې ویني دوی به څه حال نو د ډېرې یېرې نه به دوی را پرېوځي په زنګنانو باندې ودرېدی به نه شي او دقه عجزي به کوي الله ته. بل مقصد په زنګنانو باندې پرېوته دا دي که الله مو ذلیل د لاسه وبخي. دا هغه متکبر خلک دي دوی په دنیا کې څه آخرت نشتی قیامت نشتی وي داسې خبرې دي. سورة الجاثیه کې به راشي تاسو به واورئ وترى كل امة جاثیه وی به نه ته د قیامت په ورځ دا خلک به پراته په زنګنانو باندې زنګنان به یې رامات کړي او په دې به هغوی را پرېوتي نه به ودرېدی شي او نه به ټینګېدی شي د ډېر رعب د لاسه او د ډېرې یېرې د لاسه. الله رب العزت دې په هغه ورځ موږ باندې خپل خاص رحم وکړي. ثم لننزعن من كل شيعة بیا به خامخا راوباسو د هرې ډلې نه أيهم أشد على الرحمن عتيا کم یو د دوی نه چې ډېر سخت و په رحمان باندې په نافرمانۍ کې.
ثم لننزعن من كل شيعة. جهنم ته خو به دوی ټول ځي، کافران، مشرکان، د آخرت نه منکر، د الله نه منکر، دا خو به ټول جهنم ته ځي. خو الله وایي اول به ترې موږ کوم یو راوباسو، هغه چې لوی مجرم و، چې ځان یې ډېر غټ ګڼو، ایهم اشد علی الرحمن عتیه، چې په کفر کې ډېر سخت و. ځکه چې د کفر هم مرتبې دي څنګه چې د ایمان مرتبې دي. څنګه چې ایمان د ټولو مؤمنانو یو شان نه دی، د چا ایمان ډېر دی د چا لږ دی، نو دغه شان کفر د کافرانو د ټولو یو شان نه دی، د چا کفر ډېر دی د چا کفر کم دی. خو دي کافران ټول جملتاً، خو بیا د ټولو کفر په یو مرتبه کې نه دی. رب العزت وایي موږ به ترې هغه چې ځان یې ډېر بدماش ګڼو که نه، او ځان یې ډېر زورور ګڼو، او دا سینه به یې ټپوله چې زه یم، هغه به ترې اول راوباسو. ها، ولې ترې هغه اول راوباسي؟ دا خبره خو صحیح د دنیا کې دی، خو د جهنمیانو په مخ کې دی ولې راوباسي اول؟ بارک الله فیک. دی نورو ته ښکاره کوي چې دا سخت او د بدماش او د زورور پکې دا حال دی، نو دا نور به بیا څوک د الله نه بچ کړي چې دې ځان د الله نه نشي بچ کولی. او ده به وي اوس به تاسو به واورئ، اوس یو آیت دوه بعد ده به خبره کوله، وي زمونږ سره دنیا ده او موږ سره خلک دي او قام دی او نسب دی او شهرت دی، چې د ده دا حال دی او دې ځان نشي خلاصولی د الله د عذاب نه، لا نور به ځان څه خلاص کړي د الله نه. نو ځکه اول به هم دکه خلک راوباسي. ثم لنحن أعلم، بیا من خپوه یو، بالذین هم اولا بها صلیا، باغ کسانو چې هغوی ډېر لایق دي جهنم ته به داخلېدو. الله رب العزت وایي دغه علم ما سره شتي. ها، دا خبره ولې وکړه؟ لکه د تېر شوي آیت کې الله دا وایي د هرې ډلې نه به زه هغه چې کفر کې ډېر سخت و هغه به اول راوباسم. دلته یې وایي ما ته د هر څه پته، دا خبره په دې وکړه که د چا زړه ته دا راشي چې څنګه به دا ډېر سخت په کفر کې راویستی کېږي او بیا په کفر کې لږ کم دی او زیات دی. نو الله وایي د دې هر څه علم ما سره پروت دی، ما ته پته ده چې څوک ډېر حقدار دی مخکې د تلو جهنم ته، څوک ډېر حقدار دی وروسته د تلو، دا ټول تفصیل الله ته معلوم دی. نو په دې کې دننه دا خبره پرته ده چې رب العزت ته بیا دا هم پته ده چې څوک جنت ته د تلو لایق دی، څوک جنت ته د تلو مخکې لایق دی، څوک جنت ته د تلو وروسته لایق دی. دا ټول علم د الله سره دی. الله دې ته ضرورت نه لري چې څوک ورته دا بیان کړي. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، او نشتی ستاسو نه څوک مگر ورتېرېدونکی به یې په جهنم. كان على ربك حتما مقضيا، دا په رب ستا باندې ضروري فیصله کړې شوي. دا په قرآن کریم کې د یرې آیت که څوک لیده غواړي هغه دا آیت دی. وَإِن مِّنكُم، دا خطاب ټولو ته دی، کافرانو ته هم دی او مسلمانانو ته هم دی. په تاسو کې به هر سړی هغه به د جهنم باندې ورتېرېږي. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. دا د فیصله رب ستا لازمي، دا خبر هغه مقرر کړې ده چې کېدی نشي چې داسې دې څوک وي چې هغه په جهنم باندې نه تېرېږي. هر سړی به جهنم ورسي. خو دا ورود چې دلته کوم ذکر شوی دی وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، په دې کې د مفسرینو یو څو تفسیرونه دي، زه ذکر کول غواړم. یو دا چې ورود معنا ننوتل. نو بعضو مفسرینو تفسیر کړی دلته چې نشتی تاسو کې مگر ورننوتون کې دی جهنم ته، معنا دا ده. او نشتی ستاسو نه څوک مگر ننوتون کې دی جهنم ته. نو دا وایي د تفسیر مطابق هر سړی به جهنم ته ننوځي، که کافر دی او که مسلمان دی. خو دومره ده و چې دا مسلمان ورننوځي الله خو به یې ترې وباسي، دې پسې الله دغه خبره کړې. دغه لږ وخت چې دی ورننوځي اور به ورې نقصان نه ورکوي. دا اور به الله رب العزت ته داسې یخ کړي او داسې سلامتیا والا به یې کړي لکه څنګه چې
ابراهیم علیه السلام ته کړی. دا یو تفسیر دی او ښه لوی لوی مفسرین او علماو دا خبره کړې ده. دویم دی کې الورود معنی دا ده په عربي ژبه کې دا ټکي استعمالي یو شي ته نږدې کېده او هغه لیده، یو شي ته نږدې کېده او لیده. لکه رابه شي په قصه د موسی علیه السلام کې الله وایي ولما ورد ماء مدین، او کله چې نږدې شو اوبو د مدین ته ګودر یې ولیدو په مدین کې، نو دلته ورود په معنی د نږدې کېدو دي. نو د الله د خبرې مطلب دا دی چې تاسو کې به هر سړی د جهنم ایني او دې ته به نږدې کېږي، بیا بعض به ورته ورننوځي او بعض به نه ورننوځي. دې کې بل تفسیر دا دی چې دا خبره کافرانو ته ده، صرف کافران تی مراد دی چې هغه به ورننوځي، هر چې مؤمنان دي د هغوی خبره پسې وروسته د هغه به الله ساتي. دې کې څلورم تفسیر چې د انسان په زړه مطمئن کېږي، زما په خپل ځاني زړه دا مطمئن دی. څلورم مطلب د دې دا دی ورود معنی تېرېدل، ورود په معنی تېرېدلو دی او دا راجح کاري والله اعلم. نو مطلب دا شو چې نشته تاسو کې یو کس مګر ورتېرېږي به په جهنم باندې. دا ورتېرېږي به په کوم ځای؟ په پل صراط باندې. دا یو پل دی چې په جهنم له پاسه ده او جنت ته بله لار نشته، جنت ته بله لار هغه نشته، هم په دې باندې به تېرېږي. نو په دې چې تېرېږي مؤمنان به الله رب العزت وساتي، داسې به یې وساتي چې دوی به په دې پل تېر شي. بیا حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې هر انسان به د خپل عمل مطابق تېرېږي، د عمل په اندازه. بعض به داسې تېر شي لکه د سترګې د رپ ته چې سترګه رپی وپېر که نه داسې به دې تېر شوی. بعض به داسې تېر شي لکه تیزه سیلۍ، بعض به داسې تېر شي لکه د اسمان دا برېښنا، بعض به داسې تېر شي لکه په تیزه سورلۍ چې سوري، بعض به داسې تېر شي چې لکه په کمزوري سورلۍ چې سوري، بعض به داسې تېر شي لکه پیاده چې روان، بعض به داسې تېر شي چې په خپاړو روان، بعض به داسې تېر شي چې ولیږي او ځان به ټینګوي، ولیږي او ځان به ټینګوي، هوا به وړي. دا فرق چې د خلکو د تېرېدو په دې منځ کې دی دا د اعمالو مطابق دی چې څومره ستا دنیا کې ښه اعمال دي او ډېر اعمال دي کړي دي، دومره ستا تېرېدل په دغه ورځ هغه د سلامتیا دي. الله رب العزت به تا ساتي د دې نه چې ته وورېږي. نو هر سړی به ورتېرېږي په دغه لار باندې. ډېره د یېرې خبره ده، ډېره د یېرې. وان منکم الا واردها، او نشتی تاسو کې څوک مګر ورتېرېږي په دې جهنم باندې. ما او تا پکې یو که نه؟ که نه موږ پکې نه یو، موږ پکې نه یو. د سوچ خبره دا ده چې موږ به ترې اخوا اورو که نه. د الله رب العزت چې کوم پرهېزګار خلک په دې پسې ذکر کړي دي چې دوی به ترې زه ساتمه او دوی به روغ رمټه وړي چې په دوی کې به موږ شمارلی کېږو که نه. او ځکه زه درته په دې باب کې یو قصه ذکر کړم. یو روایت کې داسې راځي او دا روایت امام ابن عساکر رحمه الله راوړی دی. بکر ابن عبدالله المزني وایي کله چې دا آیت نازل شو وان منکم الا واردها، نشتی تاسو کې څوک مګر ورتېرېږي به په جهنم باندې. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه مشهور صحابي دی، هغه کور ته لاړ او ژړل. فجاءت المرأة فبكت، نا ښځې راله د ده د ژړا د لاسه هغه هم په ژړا شو. نور هغوی خبر نه دي چې څه چل دی، خو خاوند ژاړي د ښځه ورسره په ژړا شو. په دې کې وجاءت الخادمه، دوی هغه خادمه راله فبكت، هغه هم په ژړا شو. وجاء اهل البيت فجعلوا يبكون، نور خپل خپلوان کور کې چې کوم ناست هغوی راغلي هغه هم په ژړا شو. هغه چې دې ټولو ته خیال شو سوال یې وکړو ما الذي ابکاکم، تاسو ولې ژاړئ؟ نقول لا ندري، موږ ته هم پته نشته موږ ولې ژاړو. ولكن رأيناك، وموږ ته ولیدي چې تا ژړل فبکینا، موږ هم وژړل. هغوی زه خو ژاړم په دې چې الله رب العزت یو آیت رالېږلی دی او په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورکړی شوی دی. دې خبرې ته سوچ کوئ. آیت نازل شوی دی، رسول صلی الله علیه وسلم ته پکې خبر ورکړی شوی دی چې زه ځان یادوم چې زه تېرېدونکی یم په جهنم باندې،
خو دا خبرې وله نه دی ورکړی چې دی بل سر ته به اوړم او که نه فذاک الذي ابکاني دې خبرې زه په ژړا کړم لکه چې یو خبر خو راغی خبر څه راغی په جهنم به تېري وو خو بل خبر نشته آیا دې بل طرف ته به روغ رمټ اوړو او که نه که ته به ولیږو جهنم کندې ته که نه هغه بل طرف ته به ځو اوس دا خبر الله موږ له نه دی راکړی دا علم د الله سره دی او دا فیصله شوې ده په تقدیر کې دا خبره لیکلی شوې ده په علم د الله کې دا خبره شتي الله ته خو د هر څه پته ده الله خو دې ته ضرورت نه لري چې هغه به صبر کوي او د قیامت ورځې پورې بیا به موږ ته ګوري چې کم یې واوړي کم یې ونه اوړي الله ته د مخکې نه پته ده نو دا موږ چې دلته ناست یو که نه څومره سوچ خبره دا ده چې زموږ فیصله شوې ده او الله رب العزت دې موږ او موږ سره چې څوک هم ناست دي او څوک هم دا درس اوري او یې الله دې په موږ کې څوک بدبخته نه ګرځوي الله رب العزت دې موږ او زموږ مشران زموږ کشران زموږ خپلوان زموږ استادان زموږ بیبیانې بچیان الله دې موږ ټول په هغه ورځ په سلامتیا کې ساتي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا دا فیصله د الله کړې ده لکه چې بله لار نشتي بله لار نشتي ثم ننجي الذين اتقوا بیا به بچ کو هغه کسان چې پرهیزګاري کړې ده دا خلک بچ کېدونکي دي اوس که ته تفسیر په دې معنی کوي چې ورتلونکي جهنم ته نو ټول به ورځي بیا به چې دا پرهیزګاره خلک روزي که ته به دغه بل مطلب کوي چې ورتېرېدونکي نو تېرېږي او به ټول خو دا پرهیزګاره خلک به په داسې ورتېر شي چې بل طرف ته به ترې واوړي ونذر الظالمين فيها جثيا او پریبدو من ظالمان پاگی کی پزنگنانو پراتا ظالمانو مراد جہنمیان دی مجرمان اوی بولی کی گورا وزد کافرانو اگا لوی او تکبر بیانی چی دیو خود دنیا کے دیر گھٹ گھٹ خبری کئی چلا منگ تبام عذاب ملاوی گی منگ سمر اوچت خلقیو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې آیتونه زمونږ ښکاره قال الذين كفروا وی هغه کسان چې کفر یې کړی دی للذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی أي الفریقین کومه یو د دواړو ډلو نه خیر مقاما غرد په اعتبار د ځای و احسن ندیا او ښایسته ده په اعتبار د مجلس دا به چا وي کافرانو به مؤمنانو ته داسې کوم اخلاق دي یعنې د دوی دا سوچ و د کافرانو دا سوچ دی چې څومره تا سره دنیا ډېره ده دا دلالت په څه کوي چې ته کامیاب یې ته کامیاب په دنیا کې وي او کوم چې آخرت مني هغوی هم دا وایي او په آخرت کې هم د دې د لاسه کامیاب الله چې موږ له دومره سره کړي د خواهش خو نه دي راکړي زموږ زور دی زموږ طاقت دی نو ځکه به دوی د مؤمنانو مبارک ووایي ګوره د مؤمنانو ته به راشي فیصله به وکړو یو طرف ته تاسو یو طرف ته موږ تاسو به خپلو کورونو ته وګورئ موږ به خپلو کورونو ته او بنګلو ته وګورو زموږ د ښه دي که ستاسو دا ښه دي دویمه موږ به وګورو خپلو مجلسونو ته او بیټکونو ته خپلو حجرو ته تاسو به خپلو حجرو ته وګورئ مجلسونو ته به وګورئ او په هغې کې چې څوک راجمع کېږي هغه خلکو ته به وګورو موږ سره زورور خلک ډېر کښېني که تاسو سره زورور ډېر کښېني موږ سره کمزوري خلک ډېر کښېني او که تاسو سره کمزوري خلک ډېر کښېني بس فیصله به وشي خصوصا دا خبره به د مکې په کافرانو کې النضر بن الحارث عمر بن هشام الولید بن مغیره دا هغه خلکو چې ډېر مالدار وو ګټې ګټې بنګلې وي د دوی سمې قلاګانې جوړې کړې او بیا د دوی بیټکونه حجرې وي دیرې وي هغې کې به دوی راجمع کېدو د مشورو دپاره نو مؤمنانو ته یې دا وی ګوره تاسو وایئ چې موږ ستاسو نه غوره یو ځکه چې موږ په الله ایمان راوړی راشي فیصله به وکړو زمونږ مال ډېر دی که ستاسو ډېر دی
زمونږ زور ډېر دی که ستاسو زور ډېر دی؟ زمونږ بیټکونه حجرې پراخه دي که ستاسو دی؟ دا اوس څه د کمقلانو خبره ده. فیصله څوک په دې باندې کوي چې موږ کې مال د چا سره ډېر دی او موږ کې زور د چا سره ډېر دی. سورة سبع کې به راشي دوی به وي وقالو نحن اکثر اموالا واولادا، موږ سره مالونه هم ډېر دي، زموږ زامن هم ډېر دي، وما نحن بمعذبین، الله موږ له عذاب نه راکوي. دا فیصله دوی څنګه وکړه چې الله موږ له عذاب نه راکوي؟ که الله موږ له عذاب راکولی نو دا زور به موږ له نه راکړی، که الله موږ له عذاب راکولی دا مال به موږ له نه راکړی، دا بچي به زموږ نه. دا اوس د دوی د فیصلې ته وګوره، د دوی د عقل ته وګوره، د دوی سوچ ته. دا خو امتحان دی. چاله به الله دنیا لږه ورکوي، چاله به ډېره ورکوي. نو د دې به مطلب څه شي چې دوی ډېره دنیا ورسره دی، دی ښه سړی دی. اوس که موږ عام په دنیا باندې نظر واچو نو ډېره دنیا د کافرانو سره ده که د مؤمنانو سره ده؟ کافرانو سره ده. که د دوی د دې ذهن مطابق فیصله کوي نو بیا خو دغه خلک زموږ نه ښه دي، والعیاذ بالله. بیا خو هغوی الله ته ډېر نږدې دي. ولې که هغوی به وایي که الله زموږ نه ناراضه وي نو موږ له به دا دومره دنیا ولې راکوي؟ نو دا خو امتحان دی. او په دې مسلمانانو کې دننه ښه سړی به وي، ښه د سړیتوب او د دیندارۍ خاوند به او غریب فقیر به او ښه بېدینه به وي، دوکهباز به وي، قسمه قسم نافرمانیانې او ګرونه به کوي او ښه مالداره به وي. او کله داسې هم کېږي چې ښه دینداره سړی به او ښه مالداره به وي او ښه بېدینې او صحیح فقیري او غریبي. نو دا ټولې خبرې د امتحان دي. دې جواب ته وګوره، الله رب العزت وایي وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، او ډېر تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه قومونه، هم احسن اثاثا ورئیا، چې هغوی ښایسته وو په اعتبار د سامانونو او د منظر سره. رئیا منظر او شکل ته وایي. که دوی دا وایي چې زمونږ زور ډېر دی او کورونه او شان و شوکت دی، الله وایي ما داسې قومونه تباه کړي دي چې د هغوی سره دنیوي ساز و سامان د دوی دی نه هم دی. منظر شکل او صورت کې د هغوی ژوند د دوی دی نه څه و، د دوی دی نه ښایسته و، نو بیا هغوی ولې تباه کېدو؟ او سبحان الله سورة القمر کې به راشي الله د دوی نه سوال کوي اکفارکم خیر من اولئکم، کنه ستاسو د کافران چې دي د مکې د کافران دا دغه پخوانو کافرانو نه ګورئ، هغوی خو ستاسو نه زیات زورور او کفر تاسو دواړو کړی دی، هغوی هم کفر کړی تاسو هم کړی، نو بیا تاسو به څه غواړئ چې تاسو به نه تباه کېږئ، په تاسو به عذاب نه راځي؟ څه ناشنا الله رب العزت په هغوی باندې رد وکړو. داسې کې ډېر ایتونه زما ذهن ته راځي چې د دې موضوع د دې خبرې پې ښه وضاحت کېږي، خو بیا به رانه ټایم ډېر زیات ولګي. مخکې الله وایي قل ووایه من کان فی الضلاله، څوک چې په ګمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن مدا، نو مهلت به ورکړي هغه ته رحمان مهلت ورکول. د الله رب العزت یو طریقه دا ده چې مهلت ورکړي، مهلت ورکړي، مال وله ورکړي، بچي وله ورکړي، امتحان دی او چې دی په دې کفر کې ښه ورننوځي. خو هلته کمکل څه وایي؟ وایي دا الله په ما مین دی، دا الله ما سره محبت کوي، او پوهه نه دی چې الله رب العزت په دې طریقې سره رانیسي. سورة الانعام کې الله وایي فلما نسوا ما ذکروا به، کله چې دغه قومونو نه هغه وحي یېره شوه، هغه یې شاته ګزار کړه، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ما پې د هر نعمت دروازه راکوله وکړه. حالانکې ګوره هغوی وحي شاته ګزار کړه او الله پې د هر نعمت دروازه راکوله وکړه، حتی اذا فرحوا، تر دې چې سم خوشحاله شو، اخذناهم بغته، ناڅاپه مې راونیو. نو د الله رب العزت یو طریقه دا هم د ده رانیوو چې انسان له هر څه ورکړي، هر څه ورکړي او دی پکې څه ورننوځي او به یې ناڅاپه راونیسي. حتی اذا رأوا ما یوعدون، تر دې پورې چې کله وویني دوی هغه څه چې دوی سره یې وعده کېږي، اما العذاب و اما الساعه، یا عذاب او یا قیامت. الله رب العزت تر دوی له مهلت ورکړي، له کوم وخته پورې؟ یا د عذابه پورې، دنیوي عذاب، یا د آخرته پورې، قیامته پورې. فسیعلمون، نو زر ده چې پوهه بشي دوی، من هو شر مکانا، چې څوک دی
ناکار ځای والا واضعف جندا او ډیر کمزوري لښکر والا. دا به دوی ته د قیامت په ورځ بیا پته ولګي، یا د قیامت په ورځ او یا چې کله په دوی باندې څه راشي، عذاب راشي، بیا به دوی ته پته ولګي چې په دې دوو ډلو کې اوس کمزوری ځای د چا دی او ناکاره ځای. ناکاره ځای کوم یو دی؟ جهنم دی. بیا دوی نه دا تپوس پکار دی چې اوس ووایي ناکاره ځای والا څوک دی، او اوس ووایي چې کمزورو لښکرو والا څوک دی. دوی خو به وایي زمونږ بیټکونه دي، زمونږ حجرې دي، زمونږ زور دی. قیامت په ورځ به دوی نه تپوس وشي چې زور څه شو، هغه حجرې څه شوې، هغه بیټکونه څه شو، هغه ګټې خبرې څه شو. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى او ډیری الله هغه کسانو لره چې هدایت یې موندلی دی، نور هدایت. دوی په ګمراهۍ کې دي، د دوی په مقابله کې مؤمنان. الله رب العزت اوس د هغوی تذکره کوي چې الله د هغوی هدایت ډېروي. دوی له ګوره دا مالونه او دنیا یې ورکړې ده، ولې؟ چې د دوی ګمراهي ډېره شي. بل طرف ته الله رب العزت د مؤمنانو هدایت ډېروي. دا خبره ما نږدې بل ورځ کړې وه، بار بار تکرار ته ضرورت نشته چې هدایت یو شان نه دی ټولو ته چې کوم میلاو شوی دی، چاته زیاتي چاته لږي. والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدونکي نیک عملونه خیر عند ربک ثوابا ډېر غوره دي په نزد د رب ستا په اعتبار د بدلې سره، وخیر مردا او غوره دي په اعتبار د ځای د ورګرځېدو. سورة الکهف کې موږ د الباقیات الصالحات تفصیل کړی او تفسیر لنډه ده چې هر نیک عمل پکې راځي. نو نیک اعمال غوره دي په اعتبار د بدلې، بدلې اوچته ده، او دغه شان په اعتبار د ځای. ولې؟ جنت دی، هغه ځای چې ته ورته واپس کېږي ځکه چې تا بندګي د الله کړې ده، هغه جنت دی. نو د ځي په اعتبار سره هم دا اعمال غوره دي، د بدلې په اعتبار سره هم دا غوره دي. دا خبره الله ولې وکړه؟ د دې دپاره وکړه چې د کافرانو په دې خبرو کې را نه شي. زمونږ کورونو ته وګوره، زمونږ دنیا ته وګوره، زمونږ زور ته وګوره. افرأیت الذي کفر بآیاتنا آیا تا لیدلی دی هغه څوک چې کفر یې کړی دی په آیتونو زمونږ؟ وقال ویلی دی لأوتین مالا وولدا چې خامخا به راکړی شي ما ته مال او بچي. اوس الله د هغه کافر خبره کوي چې هغه د مال او د بچي د لاسه په دوکه کې پروت دی، او وایي چې دنیا خو پرېږده، په آخرت کې هم الله مال او بچي راکوي. ولې به الله دله مال او بچي ورکوي؟ وایي ځکه چې دنیا کې راکړي دي. سوچ ته وکړه، وایي چې الله مال په دنیا کې مال او بچي راکړي دي، په آخرت کې هم مال او بچي راکوي. الله وایي دغه دې لیدلی دی که نه؟ افرأیت الذي کفر بآیاتنا، تا لیدلی دی هغه کس چې زما د ایتونو نه منکر دی، وایي چې په آخرت کې ما ته مال او بچي میلاوي. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی چې خباب ابن الارت رضی الله عنه د به د دې اوسپنو کار کوه او د به تورې جوړولې. تورې خباب رضی الله، تاسو یې پېژنئ، کمزوری صحابي و او ډېرې سختې یې تېرې کړې په مکه کې. نو ده به دا تورې جوړولې، بعض نور داسې سازو سامان به یې د دې اوسپنو نه جوړو، ایله به یې رنګونه منګونه ورکول. نو عاص ابن وائل السهمي او ده پسې راغی، دا ډېر مالداره سړی و او کفر یې کړی و، د الله د ایتونو نه منکر و. نو دې ته پسې راغی او په ده باندې یو توره ځان له جوړه کړه. چې کله توره جوړه شوه نو دله یې ورکړه، بیا پسې دغه ورغی خباب ورته وایي زما تا باندې هغه پیسې دي، هغه ماله راکړه. نو عاص ورته وایي چې زه به درله دا پیسې درکړم، خو شرط پکې دی، حتی تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم، ته به د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کوې، د هغه د نبوت او رسالت نه بیا خپلې پیسې واله. هغه وایي زما دې په الله قسم وي چې زه انکار نه کوم، د هغه وخته پورې چې ته مړ شي او بیا راپاسې بیا هم زه انکار نه کوم. عاص ورته ویې ولې د مرګ نه بعد به زه بیا راپاسم؟ دا خبره پرې ډېره عجیبه ولګېده. هغه وایي نعم، ته به مرې بیا به دې الله راپاسوي. هغه وایي ښه بیا خو صحیح ده، نو چې ما الله راپاسوي نو هلته هم دغه زما عزت یې کوم چې دلته دی، هلته به ستا دا حق تا نه درکوم، ځکه چې دلته خو زه عزتمند سړی یم، مال دی، جیداد دی، شهرت دی، زور دی، نو ستا د خبرې
او د وینا مطابق که الله ما بیا راپاڅېږي خو هلته هم دا زوري که هلته هم دا مالي دا بچي وی جو ستا دا قرضه چې کومه ستا دا په ما باندې دا به درله بیا زه هلته درکړم د آخرت نه یې مسخره جوړه کړه. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی امام طبري او قرطبي دا قول دا راوړی دی وی څه کسان په عاص بن وائل پسې ورلو او دا قرضه یې ترې غوښته صحابه کرامو یو ډله ورله چې دې سړي دا پیسې دا ورکړه هغه مزدوري کړې ده نو هغه ورته ناشنا خبره وکړه وایي تاسو چې وایئ چې په جنت کې به سره زري او سپین زر به او هر قسمه میوه به او ریحم به او دا به او دغه به دا تاسو وایئ که نه هغوی او دا خو به نو بیا په آخرت کې بیا میلاویږو چې دا هر څه شتي په آخرت کې خو دا خو به زما په برخه یي که نه سره به مي سپین زر به مي میوې به مي زور به مي بچي به مي لکه دا خو تاسو وایئ چې آخرت کې شتي نو چې شتي بیا خو ما سره به یي ځکه چې دنیا کې ما سره شتي هلته به بیا ګورو او د ده د حساب به زه هلته ورکوم. الله وایي اطلع الغیب ایا دې خبر شوی دی د غیبونه ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا اګستی د پنیز د رحمان وعده چې الله وی دی چې دا وی چې په آخرت کې مال او بچي نو د سره غیب دی چې دا به وي که نه رحمان ذات چېرته د ده سره خاص لوز کړی دی چې پلانیه تاله به زه په آخرت کې بچیم در کوم او تاله به معلوم در کوم کله هېڅ چېرې داسې نه ده څه داسې نه ده عاص بن وائل چې څه وایي داسې نه ده یا ما د سره لوز هم دی کړی کله او دا فایده یاده کوي دا کله ټکی اول پیر په قرآن کې د دې ځینه شروع شوی دی یعنی د دې صورت نه چې شاته لاړ شي د هغه سورې فاتحې پورې کله ټکی پکې نشته کله اولني قرآن کې اولنۍ نیمه چې ده د قرآن پای کې کله ټکی نشته د دې ځینه کله شروع شي خبره داسې نه ده لکه څنګه چې دی وایي سنكتب ما يقول خامخا لیکو موږ هغه خبرې چې وایي دی ونمد له من العذاب مدا او ډیر به کو د لره د عذاب نه ډیرول د دې دا خبرې الله وایي زه داسې غافله نه یم ګورئ ستاسو دا خیال چې الله به غافله الله وایي زه ګوره غافله یم دا هر څه مې لیکلي دي او دی خو په دې انتظار دی چې الله به راله مال ډېروي او بچي الله وایي نه نه ډېروم به د ده څه عذاب ونرثه ما يقول او اخلو به د ده نه هغه څه چې دی وایي څه مال بچي جیداد ځمکې سره زر سپین زر چې څه دي دنیا یعنې لنډه دنیا ویأتینا فردا او را بشي موږ ته یوازې دا خو دی وایي چې په آخرت کې به بچي او داسې به دا نور دی به راځي زما خوا ته یوازې او نو چې دی د الله خوا ته یوازې ځي نو د هر څه به چا ته پاتې کېږي الله ته پاتې کېږي الله اکبر دا خو موږ په خپلو سترګو لیدلي دي دا بعض خبرې خو موږ لیدلي دي چې هر څه چا ته پاتې دي الله ته څه دلیل دی قرآن او حدیث دا خو هم په ایمان دي زموږ د مخې څومره مري زموږ دا مشران او د هغوی هغه مشران او د هغوی هغه مشران یو هم آخرت ته داسې نه دی تللی او قبر ته داسې نه دی تللی چې له ځان سره یې دنیا ووړي الله وایي د هر څه خو ما ته پاتې کېږي دی به راشي زما خواله یک یوازې بیا به زه درته تپوس وکړم چې هغه تا چې وایي زما به زوري او زما به بچي او زما به مالي او جیدادي هغه چی شو واتخذوا من دون الله آلهة او نیولی دوی سوا د الله نه معبودان لیکونوا لهم عزا د دې دپاره چې شي دوی هغوی لره مددګاران دوی اوس د کافرانو هغه کفر مخکې بیانېږي او مکه خبره ده چې دوی د الله نه علاوه نور معبودان نیولي دي څوک د ملایکو بندګي کوي څوک د پیریانو کوي څوک د نیکانو خلکو کوي څوک د ګټو او د ونو کوي او د دې دپاره چې زمونږ مرسته وکړي چې په موږ باندې سخته راشي نو چې بیا زموږ سره
مرسته وکړي. الله وایي کلا هیڅ چرې داسې نه ده، کیدی نشي چې دا الله نه علاوه چې خلکو کوم معبودان جوړ کړي دي د چا سره مرسته وکړي، دا نشي کیدی. سیکفرون بعبادتهم، زر د چې انکار به وکړي د بندګۍ د دوی نه. څوک؟ د چا عبادت چې کړی هغه به چې د قیامت په ورځ انکار وکړي. ویکونون علیهم ضدا، او شي به هغوی او شي به په دوی باندې دشمنان، د دوی په مقابله کې به ودرېږي. الله اکبر. دې ذلت ته ګوره چې هغه د چا نه چې تمه وه او امیدونه وو، هغه به ورته د قیامت په ورځ زه خو تا نه پېژنم، ته څوک یې؟ قرآن کې به راشي ځای په ځای. سورة العنکبوت کې الله وایي ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعض. قیامت په ورځ به دوی د یو بل نه انکار کوي او په یو بل به لعنتونه وایي. یو به وایي چې تا زه ګمراه کړی یم، بل به وایي چې تا زه ګمراه کړی یم. د دې ټولو خبرو تفصیل انشاءالله ځای په ځای په خپله را روان دي. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، آیت نګوري چې بېشکه منګه ورلیږو یا ورپرېږدو شیطانان په کافرانو باندې، تؤزهم عزا، چې خوځوي دوی لره په خوځولو سره، یا چې خوټ کوي دوی لره په خوټ کولو سره. ته نه ګورې الله وایي موږ شیطانان ورپرېږدو په چا باندې؟ په کافرانو باندې. نتیجه دا شي چې دوی راتېزوي، د شیطانان راولږي راتېزوي څوک؟ د کافران. تؤزهم عزا، عربۍ کې از چې دی که نه العز معنی د التحریک بقوه، خوځېده په زوره، او دلته یې معنی د راتېزولو. د شیطانان دوی راتېزوي په دې کفر باندې چې ویې کوي ویې کوي ویې کوي. او قرآن کې الله دا خبره کړې ده عامه، ومن یعش عن ذکر الرحمن، او څوک چې د الله د یاد نه لرې شو، ځان یې ته غافله کړو او د الله دین یې پرېښو شاته، نقید له شیطانا فهو له قرین. نو شیطان ورسره ملګری کړو، نو هغه شیطان بیا د ده سرپرستي او ده ته لار ښیي او دی په دې ګمراهۍ کې ښه ورننه باسي. نو دا یو عذاب دی، الله یې ته موږ ټول وساتي. فلا تعجل علیهم، نو تعجیل مه کوه په دوی باندې. څنګه په دوی باندې؟ نه، په دوی په عذاب تعجیل مه کوه چې د عذاب پې اوس راغلی، سبا راغلی. انما نعد لهم عدا، یقینا موږ شمارو ورځې دوی لره په شمارلو. رب العزت وایي ته تعجیل مه کوه، زه دا هر څه شمارم او دا هر څه ما لیکلي دی او د دې یوه اندازه ده. ځکه چې زه چې څه کوم د هر یو کار یو نیټه ده. لکه سورة هود کې الله وایي وما نؤخره الا لاجل معدود. دا عذاب چې لیټ شوی دی نو دا یو محدود او معلومې نیټې پورې لیټ شوی دی. نو ته دغه تعجیل مه کوه، ته خپل دعوت چلوه، ته د الله د دین طرف ته خلک رابله، زه پوه شه او دوی پوه شي. اوس د دوی په مقابله کې دا خو حال د مجرمانو دی. متقیان یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، په کومه ورځ چې راجمع به کړو پرهیزګاران رحمان ته میلمانه. متقیان پرهیزګاره خلک د الله مخې ته به په داسې صورت کې بوتلی شي لکه یو وفد د میلمنو چې روان وي. الله رب العزت به هغوی له عزت ورکړي. او د دې هم ښه تفسیر او ښه تفصیل په حدیثونو کې راغلی دی، خو بیا به رانه دا خبره ډېره اوږده شي، او په عامو درسونو کې موږ په دې باندې خبره کړې ده. دا د متقیانو حال دی، الله دې پکې موږ وشماري. ونسوق المجرمین الى جهنم وردا، او وبشرو مجرمان جهنم ته تږي. دلته وایي وبشرو، او د مؤمنانو باره کې وایي او په کومه ورځ چې راجمع به کړو هغې چې هغوی ته عزت میلاویږي. هغوی هم ډلې ډلې را روان دي، خو هغه میلمانه دي د رحمان. الله به د هغوی میلمستیا کوي په جنتونو کې. هر چې دا مجرمان دي الله وایي زه به یې وشړمه، جهنم ته تږي. ځکه چې دوی ته د حوض کوثر اوبه هغه نه دي میلاو شوي، نو جهنم ته تږي وږي ذلیله به الله رب العزت شړي. الله دې موږ ټول د جهنم نه وساتي. لا يملكون الشفاعة،
اختیار به نه لري د سفارش کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې اخیستي په نزد د رحمان وعده. که څوک دا وایي چې دوی به سفارش وکړي یا دوی له به څوک سفارش وکړي نو الله وایي داسې نشي کېدی. دا مجرمان دوی خو پراته دي چې زموږ دپاره به زموږ د معبودان سفارشي کوي، زموږ مشران به سفارشي کوي. الله وایي دا سفارش څه ګپ نه دی. لا یملکون الشفاعه، اختیار نه لري د شفاعت څوک مگر هغه څوک یې لري چې د الله سره د رحمان سره لوز اخیستی، لوز یې کړی او هغه لوز یې پوره کړی. د لوز نه مراد دلته لوز د بندګۍ دی، کلمه د لا اله الا الله. چا چې دا لوز کړی د رحمان سره او سر ته یې رسولی نو الله رب العزت به دله اجازت ورکوي د سفارش کولو. او صرف دا نه چې دی به د بل سفارش کوي، د ده هم سفارش کیدی شي. قرآن کې او سورة طه کې به راشي نږدې یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. سفارش به په دغه ورځ فایده نه ورکوي مګر هغه څوک چې الله ورې اجازت ورکړي او الله ترې راضي. او دا د چا دپاره چې کېږي چې د هغه نوم الله راضي. نو سفارش دپاره اولنی شرط دا شو اجازت د الله او دویم رضا د الله. او الله نه راضي کېږي مګر د موحد مؤمن نه. نو دوی هسې په دغه کې پراته دي په دې وهم کې چې زموږ به سفارشي کېږي او موږ به سفارشي کوو. او دوی به څنګه سفارشي کوي او دوی څنګه لایق دي د دې چې د دوی دې سفارش وشي. او د دوی دا حال دی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، او وی دوی نیولی د رحمان ځان لره بچی. دا سړی د سفارش لایق دی یا دی به د بل چا سفارش کوي؟ مشرکان وی دا ملائک د الله لوڼی دي، یهود و نصارا و الله له بچی ثابت کړی. دا څومره ټول پکې دننه راغلي. لقد جئتم شیئا ادا، یقینا راتګو کو تاسو یوې خبرې درنې ته. الاد په عربۍ کې مطلب دی الامر الشنیع، ډېره بده خبره، ډېرې سپکې خبرې ته تاسو راتګو. تکاد السماوات یتفطرن من، نږدې ده چې اسمانونه وچوي د دې د لاسه. وتنشق الارض، وشلیږي ځمکه. وتخر الجبال هدا، او را پریوزي غرونه دړې وړې. دومره لویه خبره دوی کړې ده، دومره لویه چې اسمانونه او ځمکې او غرونه هغې ته نشي ټینګېدی. ځکه حدیث کې راځي، امام بخاري امام مسلم راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی په اذیت باندې صبر کول د الله نه زیات پې څوک صبر نشي کولی. چې یو چا ته اذیت میلاویږي او داسې خبره اوري چې په هغې ته اذیت رسي او دی پې صبر کوي نو د الله نه زیات څوک نشي کولی. وی ګوره وی دوی د الله سره برخداران جوړوي، رسول صلی الله علیه وسلم وی، او د الله له بچی ثابتوي او هغه له بیا هم رزق ورکوي. نو د الله نه زیات صبر څوک نشي کولی. ان دعوا للرحمن ولدا، د دې د لاسه چې رابلي دوی رحمان لره بچی. وما ينبغي للرحمن، او ندي مناسب رحمان لره ان يتخذ ولدا، چې ونیسي ځان لره بچی. مناسب نه دی. او د دې رب څه ضرورت دی بچي ته؟ ان كل من في السماوات والارض، ندي ټول هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي، الا آتي الرحمن عبدا، مگر راځي به رحمان ته په تابعدارۍ سره. دا ټول به الله ته راواپس کېږي. نو د دې الله اوس څه ضرورت دی بچي ته چې ځان له بچی نیسي؟ دا خبرې مخکې تېرې شوي. لقد احصاهم وعدهم عدا، یقینا هغه راګیر کړي دي دوی او شمارلي دي په شمارلو سره. دا ټول مخلوق په دې کې کافر او مؤمن دا ټول د الله په علم کې دي او دا ټول الله شمارلي دي. نو دې الله ته ضرورت شته چې بچی ونیسي؟ نه.
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا او دوی ټول برازي هغه ته په ورځ د قیامت یوازې. دا ډېر د یېرې آیت دی. په ورځ به الله وایي پته به یې ولګي. ډېر د یېرې داسې دی لکه ګوره تا ته یو کس داسې ووایي او دې خبره کې سوچ وکړه. یو کس تا ته داسې ووایي مشر سړی دی او تا ته ووایي مشر که هغه د عمر په لحاظ دی، د زور په لحاظ دی، د مقام، وایي ته بیا ما سره یوازې میلاو شه، ته بیا ما سره یوازې میلاو شه، زړه ستا کې به څه یاره به چې دی و ما ته څه وایي. ها الله رب العزت دلته تا ته دقه ووایي یوازې او ما ته مخامخ کېږي، پته به دې بیا هلته ولګي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک، سيجعل لهم الرحمن ودا زر دی چې وبګرځي دوی لره رحمان مینا، رحمان به دوی لره وګرځي مینا د خلکو په زړونو کې. دلته اوس الله رب العزت د مؤمنانو شان ذکر کړو، د مجرمانو خبره خو شو، د مؤمنانو حال دا دی چې رب العزت د دوی دپاره په زړونو د مؤمنانو کې محبت پیدا کوي. او په دې کې هغه حدیث دی مشهور تاسو ته معلومي چې کله الله چا سره محبت وکړي، صحیح مسلم صحیح بخاري کې دی، نو الله جبریل ته وایي جبریل وایي دا پلانې زما خوښ دی ته ورسره محبت کوه. بیا جبریل د نورو ملایکو او فرشتو ته وایي بیا ځمکه کې چې کوم نیکان خلک دي د هغوی په زړونو کې د سره محبت واچولی شي. کله چې تاسو وینئ که نه یو سړی چې د الله دا بندګان ورسره ډېره مینه لري او د الله د بندګانو مراد خصوصا هغه چې الله ته نږدې، نو پوه شي چې الله رب العزت د ده سره محبت کوي. او دقه شان چې د الله بدي شي نو هم دقه شان د دینداره بندګانو په زړونو کې الله رب العزت د ده دپاره بغض ور واچوي. فإنما يسرناه بلسانك یقینا آسان کړی دی موږ دا قرآن په ژبه ستا، لتبشر به المتقین د دې لپاره چې زیری ورکړې ته په دې سره پرهیزګارو خلکو ته، وتنذر به قوما لدا او یره ورکړې په دې سره قوم جګړه مارو ته. اخره کې دا صورت ختمیږي د قرآن په تذکره باندې چې دا قرآن ما ستا په ژبه آسان کړی دی، په عربۍ ژبه کې دی او ښه آسان دي د دې لوستل په دې پوهېدل. نو ته قرآن بیانوه ای پیغمبر او د دوی دا خبرې پرېږده، د دې مشرکانو دا ګډې وړې خبرې او دا چې تا تنګۍ په قسمه قسم طریقو سره دا هر څه پرېږده، ته قرآن بیانوه او دا ما آسان کړی دی چې ته زیری ورکړې مؤمنانو ته او ویرې جګړه مار خلک. او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ابغض الرجال الى الله الالد الخصيب. د الله رب العزت په دې خپلو بندګانو کې څوک ډېر بدي شي دا چې ډېر جګړه ماري، دا بد اخلاقه، دا چې د هر چا سره نښتې، دلته د یو سره جګړه هلته د بل سره جګړه. نو مشرکان جګړه ماران دي چې کله به هم رسول الله وسلم خبره وکړه نو دوی به منله نه، په مقابل کې به یې څه شروع کړه؟ جګړه به یې شروع کړه. وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ډېر تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه قومونه. اوس دې سره الله یره ورکوي دغه جګړه مار خلکو ته چې ما ګورې پخوا ډېرې پیړۍ تباه کړي دي، ډېر قومونه مې تباه کړي دي. هل تحس منهم من احد ایا اینې ته د هغوی نه یو تن او تسمع لهم رکزا یا اورې ته هغوی لره کشارې. زه ته به وکړي یو تن یې چې هغه پلانې او پلانې پکې ګرځي، یا د هغوی د قدمونو څه کشارې په تاسو باندې لګي نه. الله رب العزت داسې ختم کړي دي. سورة الحج کې به راشي فکأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الله ویل هر شی وګرځئ که کوم قومونه چې ما تباه کړي دي به وکړي به هېڅوک هم ووینئ، او که زیات نه زیات ویني نو ورانې بنګلې، وران کورونه او شړ کویان به ویني، نور هېڅ پته یې نه لګي. دې کې الله یره ورکوي چې مخکې له دې نه چې دغه عذاب د باندې راشي د الله رب العزت دا کتاب او د الله دې دین ته غاړه کېږده.
ان شاء الله سبب شروع کو د سورة طه نه. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.